یو حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عجیبہ کل حدیث دے ابو سعید وی چې نبی علیہ السلام فرمائی چې کله اللہ ابلیس پیدا کی ابلیس نو ابلیس ویل ابلیس وعزتك لا ابرح اللہ زما دي ستا په عزت باندې قسم زب ہمیشہ اغوی عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم زب دا بندگان گمراہ کم سو پور چې د دیو په بدن کې ساو زب هر بنده دل گمراہ کم ستا په عزت مې قسمی و الله ته جواب کول وعزتي وجلالي زما دي بخفل عزت او بخفل شان او بخفل جلال مې قسمی لا ازال اغفر لهم ما استغفروني زب همیشه وت بخنه غواړم سو پر دو زمانه بخنه غواړي دا حدیث امام احمد مسند احمد کې راوړل دي امام البانی په صحیح الترغیب والترهیب کې راوړل دي شیطان وت قسم کو چې الله زما دي صاحب عزت قسمی سو پور چې د بدن انسانانو په جسه کې ساو زبې گمراه کوم الله و زما دي بخفل عزت او بجلال قسمی زبدا بخم مستغفرون جزو زمانه سو پر بخنه غواړي چې انسانانو کې د بخنه مزاج پیدا شو د بخنه طبيعت پیدا شو الله و زبې معاف کوم ته به گمراه کې زبې معاف کوم د زما استاد رب در وی زما استاد رب در دیر پراخه ده دا الله رحم او فضل دیر پراخه ده یو عربی دوا کول حدیث کې راغلی نبی اسلام خواته ناستو ويا الله فما رحمك و محمد عليه السلام رحمك ولا ترحمني معي احد او زمون سره بل چا رحم ونکي ما وبخي محمد رسول الله وبخي نبی اسلام وخندر ولقد تهجرت واسعا دا الله پراخ رحمت دی په کوزه کې بند کده سم وایا دسی وای چې الله په ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکي دا الله رحم وسوړو کې نه ده الله نه چغواړي مال چغواړي د الله نه ډیر وغواړه جنت چغواړي الله نه جنت الفردوس وغواړه بخنه چغواړي د الله نه پوره بخنه وغواړه الله مجبور ذات نه په الله باندې مجبورتیا ناراضي الله غریب ذات نه خزانو مالک دی د رحم او د فضل مالک دی د الله نه چغواړي پوره سيزونه د الله نه غواړه نیمګړی سوال د الله نه مکه واغه ته وی لقد تهجرت واسعا بیکار سوال لیوک زما استاسو مزاج هم دې ستنګ مزاج دی موږ هم چې سوال کوو ډېر تکړه سړی چې د ځان لپاره دعاګانې کوي یا د خپل ښځې لپاره کوي او ښځه د خاوند لپاره کوي او د خپلو بچو لپاره کوي او یا د خپلې ابۍ د ادا لپاره غواړي د عالم سوال کول د عالم د هدایت سوال کول د تمام مسلمانانو فکر په ذهن کې ساتل عالمگیر سوچ ساتل دا زما استاد سوچ نه دی زما استاد سوچ کمزور دی د مليانو سوچ هم د خپل قدم نه خوانه دي چې څومره د باډي د دومره د فکر دی او زمنګ د عوامو فکر هم داده د استغفار والو فکر هم داده د تهجد گزارو خلکو فکر هم داده د منځ گزارو خلکو فکر هم داده د الله لوی رحمت د پیژندل او دغه شان د الله د رحمت په وسیله باندې الله نه غټ غټ شوینه وختل په دنیا کې ایمان د الله نه وختل جنت الفردوس د الله نه وختل الله نبی فرمای سوال چې د الله نه کوي د سمو چې الله ما جنت ته داخل کی الله مال جنت الفردوس راکې زکه دا اعلی د جنت نه ټول جنتونو سردار جنت الفردوس دی زمون پیغمبر مونږ ته همت راخی همت به همت سوال نه ونکه